السلام علیکم. دا دی د رحمان بابا مزار. هغه تور ویښته دې څه شو چې هم مشکو هم عنبر هغه جومات دی خلک پکې لمونځ کوي د عبادت ځای دی او دلته مزار دی. دا یو دننه پکې دم درود شروع دی. حق الله اوازونه دي پکې اوازونه صرف اورئ. هغه وګورئ ناست دی دا ناست دی. دا خلک بس ذکر او فکر کوي او دا د رحمان بابا مزار دی. دا وګورئ رحمان بابا جی. هغه ځوان پکې لمونځ کوي. هغه ګوره څادرې په ځان اچولی راته ښکاري مرید دی د رحمان بابا. او هغه چې دي که نه نو د ذکر او فکر والی دی. هغې نور چا سره څه کار مار نشته دی. څادرې په ځان اچولي دي. څه یخنین ده او څه ذکر هم کوي. دا یو ورته ډېر ښایسته ځای احساس کړی دی. هغه سره پورې ما دا یو شعر رایاد شو وایي ما رحمان ته چې رحمان وایي کافر دی او زه رحمان د رحمان عبدالرحمن یم. قیمتي شعر دی خو چې څوک پرې پوه شي. او دا یې بهر ځای دی د مرغانو شور دی پکې. چې قادر شو په افسر خو یې هومره فقیري وه چې سینو میسر چې فلک لایبرري دی نورې ملکړو مو سخر ګوره څه چارې وکړې په عیال د خپل پدر په وارې ترتې تېر کړی د خرم تمام ټول مزېدار دی دی چمن پکې دی. بس راغلي څوک څه کوي او څوک څه کوي. دلته بس جي دار انتظام دی. دا یې د اودسونو ځای دی. دا یې مسجد دی ښه همغې مزار کې دننه. خوار حیران پزمکه پریوت بې بالین او بې بستر نه پوزې شو تر د لاندې نه ترې لاندې شو ټغر د بڼې په څېر خفیف شو چې ثقیلو لکه غر د سیلاب په مخ کې لاړو لکه خسوي حقې پاتې په ګردن شو د سپاهي او د چکر. دا یې بس وروره څوک څه کوي دلته او څوک څه کوي. ډېرې پکې مریدان دي. لس ماماګان هم پکې ګرځي. هغه هغلته لنګر دی. هغه هلته لنګر پخېږي. ډېر ښه ځای دی دا منه. دا یې تصویر دی. رحمان بابا خپله هر څه یې ساتلي دي. ښایسته ښایسته کونترې دي. هغه لنګر دی.